السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو په خیر باندې راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله ویاست. په نننۍ ویډیو کې به موږ په دې خبره کوو چې څرنګه کولی شو په وینډوز کمپیوټر کې کالی او یا کوم بل ماشین فعال او له هغې څخه استفاده وکړو. نو ویډیو نه اوږدوو، راځئ چې کار شروع کړو. لومړی چې تاسو کوم ټول ته ضرورت ده VMware ورکسټیشن پرو یا د دې په مقابل کې ورچوال باکس او داسې نور پلیټفارم راځي، له هغه څخه تاسو استفاده کولی شئ. نو دا به یوازې تاسو په ګوګل کرام کې سرچ کړئ، دا هر ځای پیدا کېږي بېغمه. هغه اپډیټ ورژن یې تاسې ډاونلوډ کړئ، له انسټال وروسته VMware ورکسټیشن ته به ورسئ. نو دلته چې راغلاست، دلته ما دلته څو دانې ماشینه مخکې جوړ کړي دي. په دې کې به تاسې کریټ نیو ورچوال ماشین ووهئ او دلته به په ټیپیکل آپشن باندې کلیک کړئ او نیکسټ به ووهئ. دلته تاسو مختلف آپشن درکوي. که تاسو غواړئ د ډیسک وسایډ نه کوئ نو یوازې به ووهئ دا لاندې آپشن I will install the operating system later او په نیکسټ به کلیک کړئ. دلته چې کوم ماشین تاسو غواړئ انسټال کړئ نو هماغه اپریټینګ سیسټم به تاسو ورته انتخاب کړئ. زه فرض مثال غواړم لینوکس فایل انسټال کړم، نو هماغه لینوکس آپشن به ووایم او لاندې به ورژن ورته انتخاب کړم. زه چون د لینوکس څلور شپېته اوبنټو د VMware د ادر لینوکس ده. ادر لینوکس کې زه کرنل 64 بیت انتخابوم او نیکسټ وهم. دلته ورچوال ماشین ته زه نوم ورکوم، یوازې کالی کفایت کوي او لاندې ځای ورته مشخص کوم په کوم ډرایو کې تاسو غواړئ دا خپل ماشین د ډیټا سټور سي. نو زه به په ای ډرایو کې واچوم او په ای ډرایو کې چون فعلا کوم فولډر نه لرم نو دلته به یو فولډر ورته جوړ کړو. کریټ ا نیو فولډر او نوم به ورکړو کالی ماشین. دا به انټر کړو او په دې باندې به کلیک کړو او دا به اوکې کړو. نو دا په ای ډرایو کې کالی ماشین کې موږ غواړو دا سټور کړو د ډیټا. نیکسټ او دې ته سایز ورکوو. چون فعلا زه یوازې د امتحان لپاره دا ورچوال ماشین جوړوم نو دې ته زه فقط 6 GB سایز ورکوم. تاسو کولی شئ هر څومره سایز ورکړئ. سپلیټ ورچوال ماشین ډیسک as a single file او into multiple files. نو بای ډیفالت چې کوم آپشن دی زه په هماغه کې پرېږدم او نیکسټ ووایم. ښه، دا یې د هارډویر سیټینګ دی. تاسو کولی شئ دلته یې کسټمایز کړئ، کولی شئ په دې کې تغیرات راولئ. 288 MB رام ده، نو دا تاسو کولی شئ زیاته یې کړئ. فرض مثال 4 GB غواړم دې ته اساین کړم رام، نو یوازې سمپلی دلته به راسئ 4 GB به رام کړئ ورته. پروسیسر څومره چې تاسو وغواړئ ورته اضافه کولی کمولی شئ. او په CD او DVD کې فعلا موږ چې نه دي انتخاب کړي هغه بیا وروسته ورځو. او نټورک اډاپټر کې به بیا وروسته په باندې پوه شئ. په دې کې څو آپشنه دي: برج د نټ، د هاست اونلی، د کسټم ده. نو دا موضوع ډېره اوږده ده چې په دې باندې اوس خبره کوو، دا ویډیو اوږدېږي. نو بیا که انشاءالله فرصت او ډیمانډ و بیا وروسته په دې باندې ځان ته خبرې وکړو. له دې وروسته USB کنټرولر تاسو دلته اضافه کولی شئ. که وغواړئ چې دې ورچوال ماشین لپاره USB هم استفاده کړئ نو بیا کولی شئ دلته اضافه کړئ. او د ساوند کارت ورته اضافه کولی شئ. او همدارنګه ډسپلی لپاره تاسې دلته آپشن لرئ. فعلا چې دا کوم څه دی ما په همدې حالت کې پرېښودل، یوازې میموري مې ورته تغییر کړه 4 GB ته. دا کلوز کوو او فینش وو. نو په دې سره به یې تاسې ورچوال ماشین دلته کریټ شي. ورچوال ماشین خو جوړ شو، خو یوازې دې ته اوس چې کوم کار پاتې ده ایډیټ ورچوال ماشین ته راځو او دلته په CD DVD کې چې کوم ده دلته موږ مجبور یو لکه په ساده کمپیوټر کې چې فلش اچوو د انسټالیشن په وخت کې فلش ته موږ تیار اپریټینګ سیسټم هغه ایزو فایل یا د انسټالیشن چې کوم فایلونه هغه موږ ورته اچولي، له هغې وروسته یې بیا کمپیوټر ته پلګ کوو او د F12 بټن په وهلو سره چې د انسټالیشن پروسه شروع کېږي. نو په عین حساب کې دلته موږ د ایزو ایمیج نه استفاده کوو او دا مو تیار انسټال کړی وي. البته که غواړئ کالی لینوکس انسټال کړئ یا کوم بل ورچوال ماشین هغه اپریټینګ سیسټم تاسو انسټال کړئ نو هغه به تاسو تیار ډاونلوډ کړی یا ایزو ایمیج د انټرنیټ څخه په ارزانه پیدا کېږي.
نو یوازې ورځئ هغه 3 GB یا 2 GB یا 4 GB فایل دغه ډاونلوډ کړئ او بیا راسئ دلته یې تاسې براوز کړئ. له ما سره ایزو ایمیج صبر زه یې وګورم چېرته ده ایول په ایول کې نشته په فایلز کې ده غالبا په فایلز کې ایزو ایمیج ده له ما سره. نو دلته ګورئ ما سره مختلف ایزو ایمیجونه دي. دا کالی لینوکس 2022 له ما سره پروت ده زه دا راخلم. نو دا چې موږ ته انتخاب کړو دا وهو اوکې او دا ماشین چلانوم او فول سکرین ته اړوم او په دې کې ماته اپشنونه راکوي ګرافیکل انسټال زه وایم انټر کوم. خپل لوکیشن به تاسې ورکړئ. نو زه دلته لوکیشن چې ورکوم ادر انتخابوم کنټینیو وهم او په دې کې هم ایشیا کنټینیو افغانستان دا یونایټډ سټیټ ځای ده انګلیش امریکن ځای ده. دا یو څه وخت نیسي نو زه به دلته ویډیو یو څه تیزه کړم چې تاسې خسته نه شئ. دلته هاست نیم ورکوو نو بای ډیفالت کالی دی زه کالی انتخابوم کنټینیو وهم او ډومین نیم که تاسې په کوم ډومین کې یاستئ نو هغه ډومین نوم ورکولی شئ. فعلا زه همداسې خالي پرېږدم. د یوزر نیم زه ورکوم یوزر لپاره زه صابر ورکوم کنټینیو وهم کنټینیو او پاسورډ ورته انتخابوو. دلته تاسو هر څه پاسورډ وغواړئ هماغه پاسورډ ورکولی شئ. ښه په دې کې د ډیسک لپاره زه مکمل ډیسک ورته غواړم استفاده یې کړم. دا 60 GB چې موږ ورته انتخاب کړی نو زه غواړم دا ټول ورته استفاده شي دلته د دې نه د یې کار واخلي. نو دا چې کوم بای ډیفالټ هغه د اپشن یې د همداسې پرېږدئ تاسې نیکسټ یوازې ووهئ. دلته لیکل دي د پارټیشنینګ لپاره سپریټ هوم فولډر هغه غواړئ تاسې ډایرکټري غواړئ چې ورته جوړه کړئ که د ټول فایلونه غواړئ په یو پارټیشن کې واچوئ نو ریکمنډډ فور نیو یوزر دا همدا اول اپشن ده. همدا اول اپشن سره مو مخته ځو. ښه دا خلاص شو نور فینش کنټینیو وهو یوازې او څه یې لیکلي دي if you continue the changes listed below will be written to the disks otherwise you will be able to make further changes manually. ښه دا اپشن یس کوو او کنټینیو وهو. دا هم همداسې کنټینیو پسې وهو او انسټالیشن دوام کوي. دا ګرب بوټ لوډر انسټالوم انسټالیشن پروسه نوره ختمه شوه دا پسې کنټینیو کوو. دلته موږ خپل مخکنی یوزر ورکوو چې موږ جوړ کړی یو صابر په نامه باندې او لاندې هم پاسورډ ورکوو. دا انټر کوو او دا د نور زموږ کالي ماشین تیار شو. نو له دې څخه موږ په عادي ډول استفاده کولی شو. دا داسې مثال لري یعنې په کمپیوټر په داخل کې موږ یو بل کمپیوټر فعلا لرو. په دې کې موږ کولی شو خپل د سایبر سیکیورټي یا د هیکینګ په برخه کې کوم کار کول غواړو دلته یې بېغمه په مخ وړلی شو. کوم کمانډونه چې په وینډوز کې موږ نشو کار کولی دلته یې په کالي کې موږ مخ وړلی شو. او ورسره په څنګ کې د دې تر څنګ وینډوز انسټالیشن څرنګه کېږي په ساده په عادي کمپیوټر کې نو هماغه رقم په عین شکل سره تاسې کولی شئ له دې VMware څخه په استفاده دلته یې تاسو وینډوز سیستمونه هم انسټال کړئ. لکه دلته چې زه الریډي لرم وینډوز سرور ده او دا هم وینډوز سرور ده نو دلته وینډوز ساده کمپیوټر هم تاسې انسټالولی شئ. له دې سره په څنګ کې نور پروګرامونه هم پکې انسټالولی شئ. که تاسو غواړئ چې په کمپیوټر کې څو ماشینونه ولرئ
په یو کمپیوټر کې. البته کمپیوټر مو نسبتا باید قوي واوسیږي، ریم، سی پی یو او ورسره په څنګ کې سټوریج باید ولري تر څو لوډ پرې رانشي. نو دا و د کالی انسټالیشن په وینډوز کې. تر بیا په الله سپارم، ښه وخت.